سمه ده که ته خلک په دې خاطر طالب سره د جنگ نه منې کې چې وبوژل شي او ملکی تلفات به زیات شي، خو آیا کله د فکر کړی چې هر ورځ په افغانستان کې څومره خلک د فقر له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ د WHO دا راپور وګوره، په افغانستان کې 15% خلک خپل ورځني خواړه نشي پیدا کولی. خلک دومره مجبور دي چې خپل بچي خرڅوي تر څو یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په سلګونو افغان ځوانان هره میاشت په قاچاقي لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا ځوانان دا خطرونه د مستۍ له وجې په سر نه اخلي، بلکې د حاکمې ډلې له وجې هېواد پرېښودو ته اړ شوي. د هېواد په شتمنیو چور ګرده د افغانستان معدنیت د اصلي نرخ نه په لاس چنده ټیټه بیه خرڅېږي. دولتي جوړښت کې د اجیر نه نیولې بیا تر وزیر پورې ټول همدا یوه طبقه ملایان او چڼې دي. تاسو د منطقي هېوادونه وګورئ، همدا هند چې د افغانستان نه 2000 کیلومتره فاصله نه لري، ځوانانو یې د لوړو زده کړو وزیر په دې خاطر استفاده کړو چې په ملي امتحان کې درغلنه شوې وه. خو زمونږ په هېواد کې مولانا د محمد ولکه پوهنتون پیژني. همدې طالب د افغانستان د خلکو ټول بشري حقونه سلب کړي او افغانستان یې په یو جغرافیوي زندان بدل کړی. اوس اصلي خبره دا ده چې د طالب په شان وحشي مخلوق هیڅ کله په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. یوازینۍ لاره د جنگ ده، که خپله نشي کولی بل کس هم مه منې کوه چې د خپلو بشري حقونو د ترلاسه کولو دپاره طالب سره ونه جنګېږي. په دې کار ته د طالب وحشت ته دوام ورکړي. ما ته جالبه دا ده چې پرونه پورې ځینو مبارزینو د کوزي پښتونخوا ملتونو په خاصه توګه د PTM غړو ته پیغور ورکولو چې عدم تشدد شی دی، حقوق په زور اخیستل کیږي، وسله راواخلئ. خو نن همدغه مبارزین د افغانستان خلکو ته وایي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو دپاره مبارزه مه کوئ. دا نو څه ډول منافقت ده؟ یوه وروستۍ خبره، د افغانستان په داخل کې چې هره قوه د خپلو بشري حقونو د ترلاسه کولو دپاره طالب سره جنګیږي، جنګ یې مقدس دی. فقط همدومره ښه ورځ ولرئ.